پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. د الله تسبیح بیانوي هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هر هغه څه چې په ځمکه کې دي. بادشاہي خاص هم دغه ده او ثنا خاص هم هغه لره ده او هغه په هر څه باندې قادر دی. هم هغه دی چې تاسو یې پیدا کړی. بیا په تاسو کې څوک کافر دی او څوک مؤمن او الله هغه هر څه ویني کوم چې تاسو کوئ. هغه زمکا او اسمانونه په حق پیدا کړی دي او تاسو شکل جوړ کړی دی او ډیر خی جوړ کړی دی او خاص هم هغه ته اخر نه اخر تاسو واپس کېدل دي. د زمکی او د اسمانونو هر څه هغه ته معلوم دی. سچ تاسو پټوي او سچ تاسو ښکارا کوي هغه ټول هغه ته معلوم دي او هغه د زړونو په حال هم ښه عالم دی. آیا تاسو ته د هغه خلکو څخه خبر نه دی راغلی چې هغه د دین مخکې کفر وکړو او بیا د خپل عملونو د سزا مزو سکله او وړاندې د هغه د پاره یو دردناک عذاب دی. هغه د دې انجام زکه مستحق شو چې هغه ته د هغه رسولان د صفا صفا دلیلونو او نخو سره راغلل. نو هغه ویل آیا انسان به مونږ ته هدایت کوي؟ په دې طریقه هغه د منلو نه انکار وکړو او مخې واړو. نو الله هم دا غوي پروا ونساتلا او الله خو دې بے پروا او په خپل ذات کې په خپل استایل شوی. انکاریانو ډیر په داوا سره ویل دي چې هغه به د مرګ نورستو دوباره هرگز نه را پاسول کیږي. دوی ته وایا نه قسم دې پر رب زما چې تاسو به ضرور را پاسول کېږئ. بیا به ضرور تاسو ته او خو دلی شي چې تاسو په دنیا کې څه کړی دي او دا کار الله ته ډېر آسان دی. نو ایمان راوړی په الله باندې او داغو پر رسول باندې او په هغه نور یعنی قران باندې چې مونږ نازل کړی دی. چې تاسو کوی الله داغه نه خبر دی. د دې پته با تاسو ته په هغه ورځ ولګي کله چې د اجتماع په ورځ هغه تاسو ټول راجم کړی. دغه با د یو بل په مقابله کې د خلکو د ګټي تاوان ورځ وی او چا چې په الله ایمان راوړی دی او نیک عمل کوي الله به دغه ګناهونه اورې جوي او هغه به په داسې جنتونو کې داخل کړي چې لاندې بتري نهرونه بهيږي. دا خلک به همیشه په هغه کې اوسيږي. دا لویه کامیابی ده. او چې کوم خلکو کفر کړي دي او زمونږ آیاتونه دروغ ګڼل دي هغه دوزخیان دي چې همیشه به په دوزخ کې اوسيږي او هغه ډېر بد زیاده اوسېدو دي. سو مصیبت چې راځي هغه د الله په حکم سره راځي. څوک چې په الله ایمان لري الله دا غوړته هدایت نصیب کوي او الله ته د هر څه علم دی. د الله حکم ته غاړه کېږدئ او د الله او د رسول خبره اومنئ. خو که تاسو د حکم منلو نه مخ واړو نو زمونږ پر رسول باندې د صفا صفا حق رسولو نه سیوا بل هیڅ ذمہواری نشتا. الله هغه دې چې به د هغه نه بل خدای نشتا. نو مؤمنانو له خاص په هغه باندې باور ساتل پکار دي. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي ستاسو په خزو او ستاسو په اولاد کې ځینې ستاسو دشمنان دي. دا غوینه او خيار اوسئ او کچری تاسو د مافینا او د ځان ناغرض ساتلو نه کار واخلئ او بخانه وکړئ نو الله بخون کې او رحم کوون کې دی. ستاسو مال او ستاسو اولاد خو یو ازمیخ دی او خاص الله دې چې داغه سره لوی اجر دی. نو ترسو چې ستاسو په وس کې وي د الله نه یره کوي او خبره اورئ او حکم منئ او خپل مال خرج کوئ. دا ستاسو د پاره بهتره ده. څوک چې د خپل زړه د تنگسیانا محفوظ پاتې شو بس هم هغوی کامیابی موندون کې دي. کو تاسو الله لا قرض حسن ورکړو نو هغه به درلا پسو سو چند زیات درکړي او تاسو ګناهونه به معاف کړي. الله ډېر قدردان او صبرناک دی. پټ او ښکارا په هر څه باندې پوهه دی. زبردست دی او د حکمت خاوند دی.